د تی د کوچني د بولو امتیاز حکم. پوښتنه: که د تی کوچنی په کالو بول وکړي نو کالي باید ومینځل شي که هسې اوبه پرې توی شي؟ ځواب: د کوچني بول ناپاکې دي، د کالو پاکول له هغه نه ضروري دي، د هغو چې کالي پاکول ضروري دي. نو هغه کالي مینځلو بیا طریقه دا ده چې 3 وارې به هغه جامه مینځي نشتیزي به او که نلکۍ یا بل باوړی پیپ ښیي هغه ته چې بیا جامه ونیول شي چې اوبه پرې وبهیږي یا روانې اوبه وي ویالې اوبه ترې ووتلې سړي دا یقین شو چې هغه بولو اثر وصل جامه ووتی بیا هم پاکې دي. او که په داسې تال مال په داسې شي کې تال یا څوک لګن ورته وایي په داسې شي کې مینځي بیا به 3 وارې هغه جامه نشتیزي. او که روانې اوبه وي نلکۍ وه باوړۍ وه ویاله وه روانې اوبه وې بیا خالیا جامه باندې اوبه وبهیږي سړي دا یقین شي چې هغه د بولو اثر ځینې ووتی جامه پاکه شوله د پرېمنځونکي په ګمان باندې بس بیا جامه پاکه ده. به حواله ستاسو مسئلې او د هغو حل. 2م ټوک 15 صفحه.